چې خپل د وطن خاوره لکه مور پر ګرانه نه وي، زما په نظر دا سړی افغان نه دی جانانه. د بت په څېر که یې د سرو زرو څه جوړ کړې منګر، چې انسانیت نه لري خلاص دی له زیوره سړی. د بنګړو ډک پټو یې راوړ د لیلا پلو ته، له مودو پس کلي ته ځي له پېښوره سړی. د زړه سکون د زړه د رضا به درته ووایم، د زړه سکون د زړه د رضا به درته ووایم، در سره مینه لرم دا به درته ووایم. او ځان به په زوره ستا په څېر کړم ته صبر وکړه، ځان به په زور ستا په څېر کړم ته صبر وکړه، بل څوک به یار کړم اشنا به ورته ووایم. او خلک په لور د مینې نوم ږدي، خو زه داسې نه کړم، زه به سپی وساتم تا به ورته ووایم. او د پرهارونو خاتمه به ترېنه جوړه کړمه، د خوشحالۍ ابتدا به ورته ووایم. د غزل او مزل ادبي خپرونې همداشان د یوټیوب چینل درنو کتونکو په سلامونه او مینه هرکلی. هیله د جوړ روغ او د صحت په کالیو کې مو نغښتې وئ. قدرمنو تاسو ته خو بهتره معلومه ده چې په دې ادبي پروګرام کې موږ له شاعرانو سره د دوی په شعر، شاعري او شخصي ژوند خبرې اترې کوو. نو نن مو درته په دې ادبي پروګرام کې د هلمند د سیمې تکړه شاعر نظرګل ان صاحب پیدا کړی دی، چا چې د ادب لپاره ډېرې هلې ځلې او کوښښونه کړي دي. له ده به غزلونه اورو، پوښتنې به ترې کوو او له تاسو سره به یې شریکو. ان صاحب په سلامونه مو هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست. مننه تاسې او ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه، په دې هیله چې تاسې او ټول درنه لیدونکي به ښه یاست او د ښه صحت خاوندان به یاست. ډېره مننه. ان صاحب په لومړۍ کې یو غزل اورو، د اورېدونکو د غړداب په خاطر بیا به مخته ځو. مننه. غزل درته وایم، خدای دې وکړي چې تاسې او درنو لیدونکو د خوښې وړ وګرځي. له تا نه لرېتوب خو څه اسان نه دی جانانه، په واکې مې د خپل زړګي ارمان نه دی جانانه. له تا نه لرېتوب خو څه اسان نه دی جانانه، په واکې مې د خپل زړګي ارمان نه دی جانانه. د ژوند دا بې وسیو مې وجود تر ستونې ګیر کړ، د ژوند دا بې وسیو مې وجود تر ستونې ګیر کړ، ډک سیند د امیدونو مې روان نه دی جانانه. چې خپل د وطن خاوره لکه مور پر ګرانه نه وي، چې خپل د وطن خاوره لکه مور پر ګرانه نه وي، زما په نظر دا سړی افغان نه دی جانانه. دا بیت بیا وره. چې خپل د وطن خاوره لکه مور پر ګرانه نه وي، زما په نظر دا سړی افغان نه دی جانانه. که یو بل په خوله نه کړو او خفه همداسې ګرځو، زموږ خو په کیسه کې نور جهان نه دی جانانه. که یو بل په خوله نه کړو او خفه همداسې ګرځو، زموږ خو په کیسه کې نور جهان نه دی جانانه. د ښکلو په بازار کې که زړګی سي در صفاته، قربان دې سمه ان د دا تاوان نه دی جانانه. ډېر خوندور. ان صاحب غزل مو واورېدی، بلا خوږ و، ژوند څنګه دی؟ مننه. ژوند ښه دی، دا چې د شاعرانو ژوند د نورو عادي وګړو د ژوند سره لږ څه توپیر لري، خو خیر هغه شاعرانه لحاظ که ووایو زموږ ژوند ښه دی انشاءالله. بس نو شکر دی. شکر دی. ان صاحب څومره وخت کېږي چې شاعري کوئ؟ مننه. شاعري تقریبا 4 او یا هم 5 کاله به کېږي چې انشاءالله د شاعري ډګر ته راغلي یو او همداشان د ادب دې برخې ته راغلي یو. 4-5 کاله کېږي، ډېر وخت هم کېږي. څومره غزلونه به مو لیکلي، تعداد درته معلوم دی یا نه؟ مننه. کیدای سي 400 بیا هم د 450 شاوخوا باندې وي، نو ځکه داسې ځینې شعرونه وي چې هغه لومړني شعرونه وو، هغه شاعري چې څوک لومړی پیل کړي نو هغو باندې تر ډېره څوک حساب نه کوي، خو همدومره به وي انشاءالله. ډېر ښه. ډېر غزلونه هم دې څنګه دی؟ نظم ته مو کار کړی که نه یوازې غزل ته؟ د نظم په برخه کې مې تقریبا 2 نظمونه لیکلي دي، خو انشاءالله له دې وروسته مې د نظم برخې ته ډېره اراده ده چې په دې برخه کې به د نظم برخه کې هم کار وکړم. ډېر ښه. څنګه دی کتاب چاپ ناچاپ کتاب لرئ یا نه لرئ؟ ډېر غزلونه مو هم لیکلي دي، څنګه د کتاب اراده لرئ یا نه لرئ؟ موضوع داسې ده چې ډېری شاعران غواړي چې کتابونه چاپ کړي او د هغوی کتابونه تر ټولنې او نورو کسانو پورې ورسېږي، خو یوه معموله خبره ده، معلومه خبره هغه داسې ده چې د شاعرانو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی او هغوی د چاپ توان نه لري، نو زموږ د هم همداسې حساب که نو هڅه کوو انشاءالله تر څو په دې برخه کې نور شعرونه هم راټول کړو، ولې یوه لویه ستونزه په دې برخه کې هغه د اقتصادي ستونزو ده. بلکل هغسې. نو ان صاحب غزلونه به پرله پسې مسلسل څو غزله درنه اورو، بیا به یې څو پوښتنې وکړو.
غزل دی وایي چې زړه کې نه ساتم نفرت باچا سړی یم تل کوم محبت باچا سړی یم زړه کې نه ساتم نفرت باچا سړی یم تل کوم محبت باچا سړی یم ښکلي ټوله وزیران زما په څنګ کې ورته ګورم هر ساعت باچا سړی مخامخ کوم خبره هر سړي ته نه کوم منافقت باچا سړی یم نن حتمي د جانان سترګو ته ورګورم نن کوم دا بغاوت باچا سړی یم نن حتمي د جانان سترګو ته ورګورم نن کوم دا بغاوت باچا سړی یم د خپل زړه د پرهارونو پروا نه کړم له درده واخلم لذت باچا سړی یم او ورستی بیت یې دی که هر څو دا خلک بد راپسې وایي اند لرمه صفانیت باچا سړی بل غزل دی وایي کلک لکه ډبره دی دا ستا زړګی هېڅ دې رحم نه کوي پر ما زړګی کلک لکه ډبره دی دا ستا زړګی هېڅ دې رحم نه کوي پر ما زړګی ډېر د ماهرین په غلا کولو کې ښکلو دی غلا کړی له هر چا زړګی ډېر د ماهرین په غلا کولو کې ښکلو دی غلا کړی له هر چا زړګی دا سپېره خټین چې یې کورونه دي دلته رالوی سوی د ښکلا زړګی دا خټین دا سپېره خټین چې یې کورونه دي دلته رالوی سوی د ښکلا زړګی وژنې چې انسان سینه کیسه لري دې خلکو ساتلی د بلا زړګی ښکلو ته تقریر د یارانې کوي انت خدای ورکړی د مولا زړګی نو دا دوه غزلونه وو په دې هیله چې ستاسې او درنو لیدونکو د خوشحاله وګرځي ډېر خوندور بلا خوندور خوند مو ترې واخیستی زړه داسې بې سره او وران ما عادت کوه زړه داسې بې سره او وران ما عادت کوه نه کنه ته ما سره ځان ما عادت کوه او بیا به راته نه وایه چې داسې مې په جار او قربان ما عادت کوه او دومره ورچچېر انسان دی خدای نه دومره هم بې ننګه وجدان ما عادت کوه او نشلي زرونه پکې دام دام ول یاره ګلګوتي دي ویښتیان ما عادت کوه ان صاحب موږ خو دغه پروګرام شروع کړی دی د سوشل میډیا دپاره دغه زموږ هڅې څنګه ارزوي مننه یقینا په دې برخه کې که څه هم کار سوی دی خو لا هم ډېر کار ته ضرورت دی او باید کار وسي د شاعرانو راوستل د هغوی د ژوند حالات څېړل د هغوی ستونزې د هغوی له خوږو او ترخو خبرېدل دا څه ډېر مهم دي او دا زه یو ښه برنامه بولم نو بس ستاسې کور ودان په دې هیله چې په دې برخه کې نور ملګري هم د شاعرانو له ژونده او د هغوی له ستونزو او له ورځنیو چارو ځان خبر کړي خوند ورکوي دا غزل به ټولو مسافرو وروڼو او همداشان چې همدا شیبه غزل او مزل ګوري وایي که بې دیدنه سي روان د یار له دره سړی زړګی درد وکړي کړېږي له پرهاره سړی که بې دیدنه سي روان د یار له دره سړی زړګی درد وکړي کړېږي له پرهاره سړی بچي یې وږي دي په کار پسې سهار راوتی ناهیلی ګرځېدی توبه تر مازدیګره سړی بچي یې وږي دي په کار پسې سهار راوتی ناهیلی ګرځېدی توبه تر مازدیګره سړی د بت په څېر که یې د سرو زرو څه جوړ کړې منګر چې انسانیت نه لري خلاص دی له زیواره سړی د بت په څېر که یې د سرو زرو څه جوړ کړې منګر چې انسانیت نه لري خلاص دی له زیواره سړی د بنګړو ډک پټو یې راوړ د لیلا پلو ته له مودو پس کلي ته ځي له پېښوره سړی دا بیت بیا د بنګړو ډک پټو یې راوړ د لیلا پلو ته له مودو پس کلي ته ځي له پېښوره سړی انده پرتې چې د هر ښکلي پر باړخوې اوبه تږی نو څنګه سي رهي له سمندره سړی ډېر خوندور دغه اخري بیت بیا انده پرتې چې د هر ښکلي پر باړخوې اوبه تږی نو څنګه سي رهي له سمندره سړی تږی نو څنګه سي رهي ان صاحب غزلونه مو واورېدل بلا خواږه وه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ مننه ستاسې کور ودان چې موږ مو دې قدرمن پروګرام ته دعوت کړو خیر اوسئ ډېره مننه د غزل او مزل ادبي خپرونې همداشان د یوټیوب چینل درنو کتونکو دا وه د ان صاحب سره یو کوچنی شانتې پانډار تر څو چې موږ تر بل شی رسو نو ما ټکور ته اجازه راکړئ د لوی الله په امان